د دې کلمو سره زمونږ د الله مینه ده نو د الله مینه موږ له کله راګري چې کله موږ دا کلمې ووایو ابو هريره سے فرمایي دې حدیث ګور امام بخاری سے خپل جامع کې دا حدیث راوړی دی رسول الله فرمایي کلمتان خفیفتان علی اللسان دو کلمې دي چې ډېرې سپکې په دې ژبه باندې او تل د نیکی په درندېږي حبیبتان الی الرحمن زمونږ الله له ډېر مهربان الله له محبوب دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الله د هر قسم نقصان نه پاک دی ټول د کمال صفاتونه الله لدی الله رب عزت د هر قسم نقصان نه پاک دی هغه الله چې العظیم هغه ډېر قابل دی عزت دی عزتمن الله دی دا چې هر څوک په دې ژبه باندې آسان دي کنه دي تر دې نیکی په درندېږي او د انسان رب العالمین محبوب دی وجه دا ده ته چې چا سره مینه ساتي یو سړی وغواړي چې ته یو سړی خپکه داغه په محبوب باندې گزار وکا نو اق سړی ځان له دشمن جوړ کی او که داغه په وړاندې داغه محبوب صفت دی وګي چې لکه دا رقم سړی دی او دا داغه سره مینه جوړیږي د دې